د طالبان دفاع وزیر له خپلو ځواکونو وغوښتل چې د مقاومت جبهې نوم دې نه اخلي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د طالبان دفاع وزیر له خپلو ځواکونو غوښتي چې د مقاومت جبهې نوم دې نه اخلي. د طالبان د دفاع وزیر ملا یعقوب په یو مکتوب کې د دغه وزارت قماندانانو ته حکم کړی چې د مقاومت جبهې د نوم له یادولو دې ډډه وکړي. په هغه مکتوب کې چې له رسنیو د لاسته رسېدلی هغه ډلې ټول قماندانانو ته ویل شوي چې له دې وروسته دې د مقاومت جبهې نوم نه اخیستل کیږي. دغه مکتوب دوشنبه د غبرګولي پر 14مه پوځي برخې ته لیږدول شوی او پکې ویل شوي په ځانګړي راپور کې د دې ډلې د مقاومت جبهې پر ځای باغیانو نوم وکارول شي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.